تورخم کې نن ورځ څه وشول؟ پاکستان افغان مسافرو سره ولې داسې چلند وکړ؟ د ننګرهار والي پلان یې ولې ګډوډ کړ؟ ټول جزئیات را سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام مې ومنئ، وخت مو په خیر. پاکستان 10,000 افغانان په یو وخت په تورخم راخوشي کړل. د پاکستان له لوري نن په تورخم باندې زرګونه افغانان پرته د ویزو او روغتیایي معایناتو راپرېښودل شوي دي. د معلوماتو تر مخه د تورخم کمیسارۍ مسؤلین وایي چې نن سهار په زرګونو افغانان تورخم کې د ویزو او روغتیایي معایناتو وروسته له هغې راواوښتل چې پاکستاني غاړې ته یې په دروازې هجوم یووړ او هغوی دروازه خلاصه کړه. په دې اړه د تورخم ښاروال انجینر راحت ګل زیارمل په خپل پوسټ کې ویلي چې موږ پرون دا پیشبیني درلوده چې پاکستان اړخ به نن ورځ په زرګونو مسافرین په یو ځل راپرېږدي او قصداً به زموږ دا پروسه ننګوي. ښاغلی زیارمل وایي چې نن له پورې غاړې څخه له 8 څخه تر 10,000 پورې مسافرین یو وار هجوم راوړ او ورته پاکستانیانو په پاسپورټ او خروجي ووهل او نه موږ د پاسپورټ څانګې ورته د خولې ټاپه ووهله. تېره ورځ په تورخم ښارګوټي کې هغه کمپ چې د مسافرینو د کرنټین لپاره جوړ شوی و پکې میشت 1000 کسان کورونو ته رخصت کړای شول. له دې مخکې ویل شوي و چې کوم کسان په دغه دروازه راوړي نو هغوی به له 14 تر 20 ورځو پورې کرنټین کیږي. د تورخم ښاروال همداراز په دې اړه وایي چې موږ دا اندېښنه د ننګرهار والي سره شریکه کړه او هغه بیا د افغانستان اسلامي جمهوریت مشرتابه سره مشورې شریکې کړې او په همدې خاطر مو په کرنټین پروسه کې یو څه نرمښت راوست. د تورخم ښاروال همداراز پر خپل پوسټ لیکلي زموږ داخلي مافیا او ځینې حکومتي زورواکي د ورانکاري ګاونډي سره په یوه کرښه اوږه په اوږه د دې مظلوم وطن د نړولو لپاره کار کوي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې ولرئ.